پروفیسر صاحب شعرونه راته وایي، نصیحت کوي، د ستا خبرې هم ملغلرې وه، د ستا خوښه ده، اجازت مو درکړله چې ته څه وایې موږ ته. ډېره زیاته مننه ستاسو د ملګرو. نن د حضرت امیر حمزه خان شینواري کلیزه ده. تاسو وکتل چې د ګرد پښتونخوا نه د بابا مینوال راغلي دي او د بابا د ژوند اړخونه ډېر دي، خو په تصوف کې بابا چې کوم کلام تخلیق کړی دی نو په هغې کې هم هغه د رومانیت یا د عشق لمن چې کوم ده هغه ټینګه نیولې ده. لکه په یو ځای کې وایي چې ته چې ما ته وایې چې له ما نه ځان قربان کا، ته چې ما ته وایې چې له ما نه ځان قربان کا، ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم. یا د هغه دا شعر چې کله به ګل کله به خار اوسمه، کله به یار کله اغیار اوسمه، او چې د بڼو د ستنو خوی کولو، چې د بڼو د ستنو خوی کولو اوس به هم ستا د نظر تار اوسمه. نو بابا یو داسې شخصیت تیر شوی دی چې هغه د عاشق په مزاج هم پیدو، بلکې پخپله هم د عشق د وارداتو د کیفیاتو نه تیر شوی دی. دغسې هغه د شاعرانو د عاشقانو د ذوق خبرې هم کړي دي، د مشرانو د ذوق خبرې هم کړي دي. یاره چې اسمان ته د باڼه ګوري، سترګې د زما په مخ کې څه ګوري، او غل د محبت غلطېدی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. د زما استاد زړه خبرې کړي. یا دغه چې د محبت د باریکونه توبه، د محبت د باریکونه توبه، پاتې خپیاب له فلسفې شوې زما. نو دا د بابا هغه کلام دی چې په هغې کې د مینې پیغام ورکړی دی، د محبت پیغام یې ورکړی دی، د امن پیغام یې ورکړی دی. نو دغه اړخ هم د بابا شته. یوازې صوفي خدای دی، خو هغه مطلب دی چې د ما چې دا خبرې کوو زه ورته، نو هغه یو د نفسیاتو ماهر هم و. زما په زړه م پیږي، د زلمي په زړه م پیږي، د ما دپاره یې زما خبرې کړي، د زلمو دپاره یې د زلمو د زړه خبرې کړي. بلکې هر سړي به دا ویل چې دا بابا یوازې زما دی، ځکه چې هغه به د هر چا ترجماني کړې ده او د هر چا په زړه پوهېدو. نو دا د بابا اعجاز هم دی، دا د بابا کلام کمال هم دی، او دا د بابا یو ډېر مطلب دی چې په مونږ باندې برکت هم دی. ستاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مهرباني، خوشحاله اوسئ.